یو صحابی رته صرف ذکر کوم چې تاسو ور باندې پوه شئ. په صحابو کې یو صحابي تیر شوی دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه. په دې نوم ډېر صحابه خو دې مشهور په سعد اسودو، تور سعد. زمونږ په دې وطن کې چې کوم سړی توري خلک ورته تور وایي، خو په عربو کې دا رواج ډېر زیات. هغوی به کتل چې کوم انسان به تورو هغه ته به اسود وي، چې کوم به سپینو هغه ته به ابیض وي، چې څوک به ډېر بهادر او تکړه به اسد به ورته وي، اسد زمري ته وایي. دا د هغوی خپل اصطلاح وي. نو دا سعد اسود باندې مشهور تک تور او د شکل نه زه ورته صحابه لوی خلک دی چې بې ادبي رانه ونه شي، بدرنګ ورته نه ویم، خو دا به ویم چې شکل نه تور، په دې مخ یې غټې غټې دانې وې، شونډې یې هم غټې غټې وې، او داسې غاښونه یې بار راوتي لکه د حبشانو ته تاسو ګورئ که نه، نو بعضې پکې هغې کې هم تور دی او خشته دي، ښکلي دي، خو دی د شکل نه بې ډوله به ورته وویل. یو ځل راغی حضور پاک ته کېناست او ډېر عجز غریبه و، هېڅ نو نه کور شته، هېڅ نشته، ښځه شته، نه بچي شته، بلکې یو لنګ یې والی دی، د پرتوګ په ځای به یې لنګ استعمالو، کمیس هم نشته، د کمیس په ځای به یې څادر استعمالو، ردا به یې ورته وي، هغه هم نشته، سپلی هم نشته. او راتلو سره حضور پاک ته په سلګو سلګو په ژړا شو. حضور پاک د خپل روحاني بچو غم نشو زغمل. صحابه روحاني بچو په دې سلګو کې رسول الله مبارک ته وی د الله رسول ما به جنت ځان ته پرېږدي، ما به جنت قبول کړي، ما به د جنت حورې قبول کړي، هغې به مې ځان ته پرېږدي. ما نه خو به جنت نفرت نه کوي که نه، چې جنت وي دا تور مانا خوا کې مې راوړي. ما نه به د جنت حورې کرکه خو نه کوي، نفرت به نه کوي چې الله ته وي الله دله مه ورکوه. ما به قبول کړي حورې، جنت به قبول کړي، دنیا پرېږدوه، دا به مې قبول کړي او که نه. حضور پاک هوښیار و. سعد څه چل شوی دی؟ الله رسوله دا رنګ خو ماله الله را کړی، ما ځان له پخپله نه دی جوړ کړی، دا شکل ماله الله را کړی، دا غاښونه او پوز او غوږونه دا ماله الله را کړي، ما پخپله نه دی جوړ کړی. ما نه خلک نفرت کوي، کرکه کوي، ډوډۍ راسره څوک یو ځای نه خوري، په کوم جام او وسکم خلک هغې باندې اوبه نه څښي، څوک راته رغاړه وځي، نه، کرکه کوي، نفرت کوي خلک. نن میړه کې دا سوچ راغی ساده د دې شکل د وجې او د دې رنګ د وجې د دنیا مخلوق تا نه خوښوي، تا نه خلک کرکه او نفرت کوي. هسې نه چې د قیامت په ورځ ځان له په عبادت مړه ستړی کړم او د قیامت په ورځ جنت وایي چې دا تور ما ته مه راپرېږدی، دا مې نه دی خوښ، او د جنت حورې رانه کرکه ونه کړي، څوک لوټ خور نه راکوي، څوک را سره یو ځای ناسته نه کوي. حضور پاک ورته وفرمایل وی سعد که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه نو جنت به دې قبول کړي، د جنت حورې به دې قبول کړي، جنت به دې ځان ته پرېږدي او د جنت حورې به دې ځان ته پرېږدي او تا ته به په جنت کې یو ښایسته مقام میلو شي. او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه بېشک نه دې جنت قبلی، نه به د جنت حورې قبلی. د جنت قبلول بچې په رنګ نه دي، په شکل نه دي، د مخ په داغونو نه دي، د پوزې شونډو په غټوالې نه دي، د غاښونو په بدرنګۍ نه دي، د الله او د رسول په تابعدارۍ. لکه تسلي خو شه وی لکه ښځه غواړې څه د الله رسول ما سره څوک خبرې نه کوي، ناشته نه کوي، لور خور به څوک څنګه راکړي. صبر کوه الله به خیر. یو صحابي حضرت عمرو بن وهب رضی الله تعالی عنه، صحابه
هغو کې به دا قانون و چې لور به پیغله شو نو حضور پاک ته به یې وایي زما لور پیغله نو بس هغه به ساده واده دا لکه و د جینۍ نه به پکې دا قصې پسې وې سبا نو حضرت عمرو ابن وهب رضی الله عنه یو مالدار سړی په مدینه کې خشته لور یې وه هغه راغلی و حضور پاک ته زما لور پیغله ده او چاله ورکړي چې دې راغی ښځه کې وي یو ویزه د عمرو ابن وهب رضی الله عنه لور ده او د هغه یې ما ته ویلې ده چې چاله یې ورکړه زه ورشه ورته ووایم مشوره ورسره وکړه زما زړه دا ده چې همغه تاله درکړي مشوره وکړه دې لار عمرو ابن وهب ته یې دروازه ووهله د غریب صرف لنګ دی څپلی کیړی کمیس صادر نشته سر تور سر دروازې وویله حضرت عمرو ابن وهب رضی الله عنه والا راووت څه کې وی صاحب حضور پاک رالېږلی تا به هغه ته د لور متعلق څه سوال جواب کړي نو پیغمبر مبارک فرمایي چې دغه جینۍ لاړ شه مشوره وکړه او تاله درکړي چې هغه درته وکتل د رنګ ته د شکل ته په مخ دانو ته حیران شو چې خدای غریبي په خپل د رزق خدای ورکوي خو زما لور به ده سره ګزاره څنګه کوي او چې زما لور سبا ګزاره ونه کړي نو رسول الله مبارک به خفه نو پیغمبر ولې خفه کړه یاره خفه کېږم زما لور به بچې تا سره ګزاره ونه کړی شي د پیغمبر د حکم نه قربان 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 زما لور نه چې هر څه دی قربان خو سبا به زما لور خفه نو بیا به پیغمبر خفه چې دا لور دی ولې د سره خفه بس دې غریب پوه شو چې ما خو چې څوک لور خور نه راکړي وایي ته ور صبر وکړه کور بیبي سره سنا جلال ښځې ته یې ښځې حضور پاک زمونږ د لور دپاره رشته رالېږلی ډېره ښه ورک نه که نه ته راشه په دې چوندې کې ورته وګوره هغه هلک خو څه بل شال چې ښځې په چوندې کې وکتل بس لور خو د خلکو خوښوي که نه چټېغله کېږي سړیا ورشه رسول الله مبارک ته ووایه چې زمونږ دې لور نه بل څوک وګوري غریب دی عجز دی مسکین فقیر دی خو ده سره به زمونږ لور ګزاره ونه کړی شي نو بیا به سبا رسول الله مبارک خفی دله دې بل څوک وګوري بس ورته یې وایي چې زمونږ به د ښځې پې رضا نه ده خفه کېږه مه تاله به بل څوک وګورئ زمونږ لور نه بل څوک دې غریب را روان شو لور یې دا خبرې واورېدې مورې څه چل دی وی بچې دا مو ستا د پیغلتوب حضور پاک ته ویلي دي هغه دله یو هلک رالېږلی دی یو رشته خو موږ واپس که ولې مو واپس که مورې بچې که دې ولید ژوند به دې ورسره تېر نه شي د رنګ نه تور شکل بل شان پوزه غوږونه سترګې شونډې غټې غټې دانې دي پې د پاسه غریبي یې په خپل ځای نو ژوند به دې تېر نه شي نو بیا به رسول الله مبارک خفی موږ واپس کړ جینۍ ورته څه وایي وایي مورې پلاره بابا یا ابي یا امي مورې بابا تاسو هلک ته ګورئ که حضور پاک ته ګورئ دې ته مه ګورئ چې هلک څنګه دی دې ته وګورئ چې رالېږلی چا دی الله شا به واپس کړي بچی مونږ خو ستا دپاره وایو چې سبا به ته خفې مونږ خو د پیغمبر نه قربان جینۍ ورته وایي چې مورې بابا ورشه هلک واپس کا زما د قسم په خدای چې د کوم خاوند انتخاب ماله د دواړو جهانو سردار کړی دی ماله د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر آی های دې ته ایمان وایي دا صحابیات هلکې واپس کوي کار وشو ځه مونږ خو د لور د مخه وې خو دا مخکنۍ خبرې حضور پاک ته مه وایه سړی لاړ وایي څه چل وشو وایي وشو چې دا وشو وایي مهر به ورکوې وایي مهر څه ته وایي واده کې یو مهر نه پېژنې مهر دا دی چې د جینۍ له به څه شی ورکوې وایي صاحب دغه یو لنګ بل څه نشته نو دا لنګ په تا چې په هغې بسي او که هغه چې تو بربنډ ګرځي نو وایي صاحب ما سره خو څه نشته ورته وایي داسې وکړه حضرت عثمان رضی الله عنه له لاړ شه ما ورته یاد کړه 200 درهم بدل
عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لاړ شه، ما ورته یاد کړ 200 درهم به درکړي. غالبا دریم حضرت زبیر دی، هغه له لاړ شه 200 درهم به درکړي. یو صحابي ناستو، هلکه وي ستا خو 2 کوره دي که نه؟ وی یو د الله رسوله، وی یو درته وبخه، وی مې بخه. کوره مه شو، لاړ 600 درهم یې راوړ، لنګ پورې وتړه. وی ښه داسې وکړه چې دا 300 د ښځې مهر شو او په دې 300 کور له سودا وکړه، کټ شو، بستره شوه، منګي کوزه هغه زمانه کې چې کوم لوښ چې واده دله وکړه، ډېره ښه ده، سړی خوشحاله شي. لاړ کور له کور خو د مفتو کې میلاو شي. بازار ته لاړ او په بازار کې اوس 300 روپۍ پلو پورې غوټه کړې چې دا مې د ښځې مهر او 300 باندې کور له د واده سودا کوم، ولیمه به وکړم، خلک برابر. سړی سور کې چې دوکان ته وخته، دې کې یو اعلان واورېد، نغاره والي کېږي، پخوا به نغاره ډب 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 ډب. خدای مو بخا، یو اعلان واورئ، رسول الله مبارک جهاد للام لانکې علاقې ته که چا سره د جهاد سامان خپلي توره وغیره او اس نو لاړ دي شي، او که چا سره خپل سامان نی نو بیت المال کې څه نشته، بیا مد چې دا آواز یې واورېد ساه نیولی شو، په هغه دوکان کې خپه نیولی شو چې خدایه اوس څه وکړم. هغه بیا منادي آواز وکړ، دریم ځل یې آواز وکړ چې خدای مو بخا، رسول الله مبارک جهاد له روان شو، پلان کې علاقې چا سره سامان جنگ خپلي د حضور پاک سره دی لاړ شي. اوس دې زړه کې سوچ کوي چې اوس ښځه وکړم او که حضور پاک سره جهاد له لاړ شي. او زما محبوب پیغمبر به د تورو لاندې وي، تورې به پرې د پاسه پړقېږي، دشمن به د ګیر چاپېرې، زه به ښځې سره پروت یم، بس دوکان نه کوشو لاړ او په هغه پیسو یې اس واخیست، توره یې واخیست، د جهاد سامان یې واخیست او یو روبن یې واخیسته، په هغه یې دا مخ ټول وتړه، صرف سترګې ښکارېدې او په اس یې خپه واړوله او میدان جنگ ته لاړ. چې لاړ جنگ شروع، داسې جنگ یې وکړه د کافر په مقابله کې چې داسې پرې یې وغورځولې، وهدر خلق وجنه دا اولو دا اسوه سره دی. صحابه و حضور پاک ته الوې، وی د الله رسول یو سړی راغلی دی، مونږ یې نه پېژنو، نو مسلم دی، نوی مسلمان، مخ یې پټ کړی تړلی دی، صرف سترګې ښکاري، باقي وجود یې نه ښکاري، او ډېر بادر دی. د دنیا کافران یې مردار کړل، ډېر نر دی په دې کافرانو په دې پرو کې وردننه کېږي او بار راوځي. حضور پاک صاحب کم یو دی؟ هغه مخامخ وګوره که نه، تورې اوچته کړې دی یو کافر باندې، چې رسول الله مبارک ولیده، دا لاس یې وله وپېژنه، دا خو هغه سعد اسود دی، ده خو هغه د ښځې قصې پسې جوړ پرېښي دي او میدان ته راغلی دی، ورشه او تپوس ته وکړې، ما ورته یاد کړې، ځان یې پټ کړی دی چې شرمېږي په دې وجه چې رسول الله مبارک و چې ما د واده انتظام دله وکړ او دلته ته راغلی، هر څه دې پرېښودل. ورشه تپوس ته وکړې چې رسول الله مبارک وایي چې دا لکه سعد دی، دروغ به نه وي، البته حضرت علي ورغی او چې څنګه ورغی آواز یې وله ورکړه، هلکه رسول الله مبارک فرمایي ته سعد یې؟ سر یې وړکه، راغی رسول الله مبارک ته الوې، وی حضرت همغه سعد دی. اوهو دا د پړه خو د ښځې ډېر لوی ارمان و، دی خو چا ځان ته نه پرېښود، نو ما وی زه ښځه به وله وکړم، د ارمانونه به یې ورجېږي، د خو هر څه پرېښي دي. دې کې د یو کافر سره دې په جګړه شوه، په دغو ځار کې دې په هغه کوي، ناپښتانه وي په جنګ کې خو مړي کېږي که نه، کافر پې تکړه شو او دا سعد یې په توره ووهو، اس یې لاندې پرېوت ولګېد او دې زخمي شو، خپل مخ یې کلک شو، یې په ځمکه وغورځېد، د وینو شرلار ترې روان شو، چې په ځمکه پرېوت، د دواړو جهانو مبارک سردار ور منډه کړه،
او روچته کو د خپل سینې پورې جفتونه او ته پته ولګېده چې دا غریب لاړه خیرات ده ځکه دومره وینې ته بیږي چې هسې دوه ټوکړې پروت دی خو د تورې والو وینې ترې روانې دي او د خپلې سینې پورې جفت نیولی او په خپل مبارک څادر والا مخ پاکی د خاورو او د وینو او تندې والا پاکی او هغه په هغې وخت کې رسول الله مبارک ته مخ راواړو الله رسوله جنت به مې ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي ما به جنت قبول کی ما به د جنت حورې قبول کی رسول الله مبارک وفرمیل اے سعده زما دې په هغه ذات قسمې چې زما سا د چا په اختیار کې ده چې د قیامت پر ورځ به زه تاله ګوی کوم جنت به دې قبلوي د جنت حورې به دې قبلوي او دې کې رسول الله مبارک وخندل دا ولې وجړل بیا وخندل او مخې بل طرف ته واړه او د دې غریب نه سوته د حضور پاک په غیږ کې ته سوته په غیږ کې او صحابو ته وی راشه دا ورم وایي چې لکه نبی علیه السلام په طبیعت کې شو نو صحابو ته تپوس وکړ ورته حضرت تعالی اول وخندل او بیا دې ودې جړل او بیا دې وخندل او مخ دې واړو څه چل وی چې دا خپل فریاد وکړ چې ما نه خو دنیا نفرت کوي نو جنت او حورې به نفرت وکړي جنت به مې پرېږدي حورې به مې پرېږدي نو ما قسم وخوړه ما ته لاړه کې واچو چې زه به دله ګوی کوم او تا به جنت هم پرېږدي جنت حورې نو وی خدای زما قسم رښتونې کړ د جنت یو حورې سره زما د حوض کوثر اوبه دي په جام کې دلی راځغلولې نو ما له حیا راغله نو ما مخبل طرف ته واړه اومې جمل د ده په بېکسۍ اومې خندل په دې چې شکر دې خدایه زما خبر دې رښتونې کړه او ما ته دې د پخپله وښوله چې د جنت حوره را روانه ده زنکدن کې دنه د حوض کوثر اوبه او خدایه دته دې په دنیا کې زنکدن کې جنت او د جنت حوره وښوله اوس تاسو خپله فیصله وکړئ دغه د صحابو جون دا دین مونږ ته داسې د الوان وړی نه ده چې پیراشوټ کې راغلی ده یا په هلیکاپټر کې راغورځېدلې ده زما په خدای قسم حضور پاک قربانۍ کړې او د حضور پاک نه پس بیا مضبوطې قربانۍ صحابه کرام کړې او د هغوی صفت الله په خپله وایي اشداء علی الکفار رحماء بینهم چې د یو د دشمن په مقابله کې سخت د کافر په مقابله کې سخت پروا به نه ساتله رحماء بینهم یو بل باندې به رحم کاوه افسوس زمارونو چې نن په مسلمان کې د صحابو دا صفت نشته تاسو د صحابو په صفاتو کې کانفرنسونه جوړوي د صحابو دا صفت یو بل ته بیان کې په دې صفت عمل وکړي چې مسلمان د مسلمان رو رحماء بینهم په یو بل رحم یو بل سره مینا یو بل سره محبت مسلمان سره بغض به نه کوي دا د مسلمان خاصیت دی د یو بل په ښه بد کې به پکارېږي یو بل سره په یو سخت راشي بل به ورسره ودرېږي یو تکنزل بل تکنزل دا به نه کوي زه ډېر افسوس کوم یو خبره ده د موجوده حالاتو په تناظر کې وایم نو بیا بس کوم موجوده د علماو اعلانونه وکړل تاسو ورسره ومنله چې د اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ داسې ده که او ډېرو دوکاندارانو پوسټرې لګولې دي چې وروره مونږ د اسرائیلو شی نه خرڅوو راځي ما ته بل ورځ د دې پېښور زما یو دوست دی الله دې وله خیر ورکړي نوم یې نال ما ته یې ویل چې زما خو دا خیال دی چې دوکان بند کړم مې ولې نو یو ټول برانډونه د اسرائیل ټول د هغوی نو خو ما پوسټر لګولی چې نه خرڅوم لیکن نو ما بل څه خرڅوه که نه د هغې مقابله کې نور نشته وی دقه درته وایم د اسرائیلو شی به په 800 او د پاکستان
به هغه شی په 1500 مثلا نو چې د اسرائیلو په برانډونو پابندي ولګېده چې مه خرڅوئ نو دې مسلمان چې دا څوک وي اسرائیل د معاشیت خرابو چې دا څوک برچر نن په فیسبوک دا ټول دغه لګیا دي دا کبنو والا او دا تشهیر هغوی کوي د هغوی مقصد دا چې د اسرائیلو شی بند شي چې زموږ دا خرڅ شي بس اوس مولیان صاحبان ملا ورته په قلار کېناستو هغه لګیا دي په فیسبوک تشهیر کوي چې زما بوتل د هغې په مقابله کې ښه د استعمالوه داسې ده که نه زما برانډ استعمالوه دا برانډ دا استعمالوه نو مخکې چې د اسرائیلو یو شی 500 او پاکستانی برانډ په 1500 نو اوس یې معیار هم خراب کو او دا خپل برانډ یې د 1000 نام اوچت کړ چې دا اسم خلک اوس هغه نه علي زما دا علي که خراب دی بیا علي د هغې نه بایکاټ دی نو ریټ یې هم ورته اوچت کو شی هم خراب کو رښتیا ووایه رښتیا دا د اسرائیلو سره دشمني ده که دا دوستي ده زه خو دا دوستي ده دا خو ته د خدای لپاره نه لګیا دا خو د خپلې کاپنۍ لپاره لګیا په کار دا دی چې د هغه برانډ 500 ستا په 15 نو تی ورته نور هم لاندې کو 400 کا چې هغه او ښه کا ورته معیار د هغه نه ښکلې کو ښه کا چې خلک ستا د اواز یې وغنالي په خپله به هغه بند شي هغه له به ته معاشي شکست ورکړي ای مسلمانه ته د خدای نه یېرېږي ستا په زړه کې د خدای یېره نشته ستا په دې مسلمان دوکاندار صحابو کې خو رحم نشته چې د دې مسلمان کاروبار ختم شو هغه هم نه خرڅوي ما ورته خپل ګران کتاب هم نه خرڅوي بس زموږ مسلمان نن بغض حسد نه مونږ پړسېدلي یو په خدای قسم ګیره به پرېښي مونځ اودس به کوي او زړه به د بغض او د حسد نه لبریږي ډک به یې ډک دا زموږ یو عادت دی بس نن سبا خفه کېږي نه بغضونه زموږ له پړسېدلي مولیانو سره بغض طالبانو سره بغض جماعت امام کوټې نن موږ د جماعت امام ته د نوکر په نظر ګورو استاد جي ناوخته دی داسې د بدماشۍ په لهجه استاد جي ټیم پوره دی ما ته خو د شوپوی مقتدي داسې زه نه کوم دا چاپلوسي مینه په خپل ځای چا سره لرم زما عادت تاسو ته معلوم دی محبت مینه نو مې مسلمان سره لرم وړه کې مې رحم دی مسلمان سره خو چې دا په مولا سترګې راوباسي او بغض کوي دا مې د بلا نه بدي شي وزر جومات وزر خر بچیه دا مسله یو خواوی د پیغمبر مسله نو په پیغمبر په مسله چې کم ناست خو د پیغمبر نایب دی نو سترګې پورې راوباسي څه چلو شو که مونږ 15 منټه لیټ څه چلو شو که مونږ 2 منټه لیټ څه چلو شو که یو 2 منټه مخکې وکړه په وخت راځه که نه رسول الله مبارک خو په وخت راځه رونو دا صفت بزان کې پیدا کوي رحما او بینهم چې د کافر مقابله کې سخت او په خپل منځ کې سره رحم مینا بغضونه به نه کا ساته مونږ به هم کې اعتکاف به هم کې ګیره به دې پرېښي تسبیح به دې ملستې ولي مخامخ به مولا ته په دواړه لاسه سلامونه کې ډکې به دې ورسره بغضي په خدای کې دا منافقت دی دا سړی چې دا مخامخ د مولا قدر عزت کوي لاس ورته اوچت کي او پړه کې ورسره بغض ساتي دا د عبدالله ابن ابی منافق بچی دی دا د صحابه بچی دی هغې کې دا صفت یو بل سره مینې وکړئ محبت وکړئ ګاونډ په ګاونډي روان دی پلار او زوی یو بل سره روان دي تربور یو بل سره روان دي انخته دی یو د یو پیسه وي بل د بل پیسه وي د مشر قدر نشته د سپینګیري قدر ختم شو د مشر مخکې به خلکو سګرټ نس کنه سوار به نه چو مشر نه په لاسو مخکې نه تلل په خدای قسم د صحابه او اخلاق وګوره د هغې صفات وګوره خپل کې دا د صحابه شان دی کې مینه وه دی کې محبت و یو بل سره هغې به یو بل په کار راتلل هغې د یو بل ځمکې دوکانونه نه دي نیولې هغې د پیغمبر په نقش قدم کې څوک روانو محبت یې کړی دی مینه یې کړی دی اتفاق و پکې اتحاد و پکې ممکن نن دا شی نشته
نو الحمدلله دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې. د صحابو شان به تاسو زده کړي که خیر انشاءالله، او په هغې به مونږ عمل کوو. او زه د خپل کشر ته چې مونږ ته لکه د بچي په شان ښکاري، عبدالواسع صاحب محترم، هغه ته د زړه نه دعا کوم چې هغه دا اجتماع جوړه کړه په یو ښه مقصد، نه د واده ده، نه د سنت ده، نه د کویدن ده. او تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو دومره شوق سره راغلئ دا خبرې مورد، دا د دین په بنیاد واورئ. دا ستاسو دین سره مینه ده، دا ستاسو د پیغمبر مبارک د صحابو سره مینه ده، دا ستاسو د قرآن سره مینه ده، دا ستاسو د شریعت سره مینه ده. ورونو یو بل سره به ښکلې ژوند تېروئ. ښه زما په خبره خو پوهېږئ که نه؟ د مینې ژوند به تېروئ. یو بل سره بغضونه حسدونه به نه ساتئ. امام ته، مولا ته، که ستا د محلې دی او که بل څوک دی، په ښه نظر به ګورئ، د قدر په نظر به ورته ګورئ. او چې څوک د الله د دین خدمت کوي، که حافظ دی، که عالم دی، که قاري دی، هغه سره به مینه ورکوئ که خیر. او د خپل امام چې ستاسو خطیب دی، عالم دی، قدر به کوئ که خیر. د سپین ږیرو قدر وکړئ. دا د ماشومانو په سر دا بچي، دا نوجوانان هلکان، دا په ما ډېر ګران دي، دا واړه نه دي، دا د حقیقت هم چې په ما دا ګران دي. زه د خپلو علماو ته یم دا ځان ته رانږدې کړئ. دا زموږ ذخیره ده، نه بلک وزیر اعظم، نه بلک صدر، وزیر، ممبر، گورنر، وزیر اعلی، سیکرټري، افسر، عالم، شیخ الحدیث، مفتی، دا به د دینه جوړېږي که خیر انشاءالله. دا رانږدې کړئ، دا ښکل کړئ، دې ته ښکلې شریعت وښایئ، دین ورته وښایئ. که دله ډاکټر هم جوړېږي خو چې انسان خو وي که نه، مسلمان خو ځکه چې انسانیت خو پکې وي که نه. که دله انجینیر جوړېږي چې مسلمان وي او دې کې انسانیت وي.